بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په تیر درس کې موږ تاسو خپل ټیبل یو څه اندازه ډیزاین کا ترتیب مو کو او موبایلې اوس موږ تاسو راځو بیا په دې ټیبل باندې کلیک کوم. دا برخه موږ وایو ریپیټ هیډر روز کنورټ ټیکسټ او فارمولا. کزل ترا شما پراپرټیز ته د ټیبل نن کوم نن مطلب څه چې د ټیکسټ څخه بیخي بیل کوم یعنی اراوند ټیکسټ باید د دې شاوخانه وي. څه شی باید وي؟ ټیکسټ باید د دې په شاوخوا باندې نه وي. زه د دې ځای نه دا اراوند لرې کوم، نن انتخابوم. اوکې، زما ټیبل بالکل په خپل اصلي حالت باندې شو. دا ټیبل زه مکمل ډیلیټ کول غواړم، دې ځای نه انتخابوم او شفت ډیلیټ مکمل دا ډیلیټ کوم. دا ټیبل که زه اوس لاندې موو کوم، دا ټیبل زه انتخابوم لاندې راولم، داسې مې لاندې راوسته دې ساحې ته. فرض که موږ ښه ډېر لیکل کړي دي، خپله ډیټا مو تنظیم کړې ده، دا ټیبل څنګه شو راغی. اوس په دې ټیبل کې یوه مهمه موضوع ده، لومړی فرمولې پکې وایو. زه ټوټل ته راځم، دلته لی اوټ ته د کنورټ ټیکسټ او ریپیټ دا بیا وایو، فرمولا ته راځو. دا موږ جمع کول غواړو. لکه فرضاً دلته موږ ټوټل کې لیکلي، یعنی دا د احمد ټولې نمرې جمع کوو، 40 او 14. نو دلته سم فرمول تیار راغلی دی. د دې څخه په دې قوس منځ کې لیفت لیکل شوي دي، مطلب ورډ به ستا چپ طرف ته چې کومې نمرې دي دا به څنګه کې جمع به یې کي، خو حامد نه جمع کوي ځکه په خپله همدې ساحې پورې راځي، د دې نه اخواته بیا نور څنګه کوي نه جمع کوي، ځکه هغه ټیکسټ دی، د عدد سره خو نه جمع کیږي. اوکې، دا 114 شو. لاندې بیا راځو، فرمولا باندې کلیک کوو. ګوره دلته اوس موږ غواړو دا نمرې جمع کوو، خو دلته فرمول کې اباو لیکل شوی. د فرمول د منځ کې به تاسو څه ولیکئ؟ لیفت به ولیکئ. اوکې، دا هم څنګه شوی؟ جمع شوی. بیا راځو فرمولا ته، دلته بیا اباو لیکل شوی دی، یو څه باید موږ د دې سره کار وکړو. دا به څنګه کوو؟ لیفت. اوکې، دا نمرې د دې هغه جمع کوو، څه نومیږي؟ د عرفان جمع کوو. دا هم انتخابو لیفت. اوکې، دا مو هم جمع کړي. دا لاندې نمرې جمع کوو، فرمولا ته راځو، دې ته هم څنګه لیکو؟ لیفت لیکو. یو قوس رانه بند شو، قوس به بیا اخر کې رانه ډیلیټ شو، قوس به تاسو ولیکئ. اوکې، دا نمرې جمع شوې. اوس دلته موږ یو ستونزې سره مخامخ یو. هغه ستونزه دا ده که دا نمرې همداسې اضافه کیږي، مطلب زده کوونکي اضافه کیږي، 100 زده کوونکي دي، 1.5 زده کوونکي دي، نو دا خو طبیعي خبره ده، د ټیبل همداسې څنګه کیږي؟ غټیږي. لومړی زه راځم اټوفیټ ته، د ټیبل اټوفیټ ټو وینډو کوم، په دې شکل یې برابروم. اوس که زه دلته راشم د علي څنګ کې ودرېږم، ورته وایم چې انزرټ بلو، د دې لاندې ماته څه وکړه؟ روګانې انزرټ کا. ګوره که همدا لیکل زموږ زیاتیږي داسې، انزرټ بلو بلې صفحې ته ځي. ګوره ټیبل زموږ اوس داسې بلې صفحې ته راغی. دلته که دا ټیبل ته موږ ادامه ورکوو، فرضاً دلته زموږ یو نفر دی د A په نوم باندې، د پلار نوم یې دی B، څو نمرې وړي؟ په یو مضمون کې 40، په بل کې دومره، په بل کې دومره نمرې وړي دي. دا نمرې هم موږ ټوټل کو، مساوي فرمولې ته راشو، لیفت، دا مو جمع کړلی. اوس موږ ته نه معلومیږي دا A خو احمد یا دا نوم د پلار نوم دی، دا خو به وپېژنې. 40 ته څنګه پېژنې چې دا 40 څه شی دی، یا دا 45 څه شی دی، یا دا 40 څه معنا لري؟ د دې دپاره موږ او تاسې څه استفاده کوو؟ د دې دپاره موږ او تاسې دا ساحه څنګه کوو؟ ریموو کوو. ټیبل ورته وایم ډیلیټ روز، دا روګانې ډیلیټ کومه. بیا راځو موږ دغه لومړنۍ رو چې کومه یوه زموږ ده، دا څنګه کوو؟ ټوله انتخابوو. لی اوټ ته راځو، ورته وایو ریپیټ هیډر روز. ریپیټ هیډر روز اوس انتخاب شو. اوس به څه کیږي؟ نوې صفحې ته چې موږ ځو، ګورئ زه انزرټ بلو نوې صفحې ته ورتګ غواړم. انزرټ بلو نوې صفحې ته راغلو. نه دی راغلی؟ څنګه امکان لري؟ موږ راځو لومړنۍ رو انتخابوو، که نه انتخاب کیږي سلیکټ ته راشئ، ورته انتخاب کوئ سلیکټ رو. دلته ریپیټ رو باندې څنګه وکئ؟ کلیک وکئ. اوس تاسو انزرټ بلو، انزرټ بلو زموږ دا delete rows
دا ټکسټ ډایرکشن مکمل انتخابو. ټکسټ ډایرکشن یې تغییروو ورته. دا انتخابوم دا ریپیټ رو. ریپیټ رو کې مونږ یو څه انزرټ کوو. انزرټ بیلو، انزرټ بیلو. واو it's an amazing. تاسو راشئ زه انزرټ ورډ یو بلینک ډاکومنټ خلاصو. اکثره وخت چې کله تاسو ستونزو سره مخامخېږئ په مختلفو طریقو وګورئ چې زموږ دا ستونزه په کوم ځای کې ده. زه اوس نه پوهېږم ځکه ټیبل دلته ښه صحیح منظم دی. د اپشن باندې موږ کلیک کوو، هیډر او روز دا باید صحیح شي. زه بیا راځم انزرټ ته، دلته یو کوچنی ټیبل انزرټ کوم چې زر زر زه په دې کې څه وکړم، انټري وکړم په دې شکل باندې. فرض کړم زه دلته لیکم چې احمد، یا فرضاً دلته لیکم نیم، فادر نیم، پښتو مضمون فرضاً، کمپیوټر، او دې طرف ته لیکم ټوټل. د دې نه لاندې زه یو رو انزرټ کوم، ښی کلیک کوم، انزرټ رو بیلو. دا مې انزرټ کړه. بیا راځم انزرټ روز بیلو. دا دوه مې انزرټ کړې، همدا دواړه انتخابوم. بیا ورته وایم انزرټ روز بیلو. صحیح شوه؟ دا ټولې انتخابوم داسې. بیا راځم ډیزاین ته یا لی آوټ ته. دلته چې موږ اوس انزرټ بیلو وهو، درې درې روګانې به څنګه کېږي؟ انزرټ کېږي به. زه دا لومړنی رو خپله انتخابوم، ورته وایم ریپیټ. دا ریپیټ کوي. اوس تاسو وګورئ چې موږ انزرټ بیلو باندې کلیک وکړو، نوې صفحې ته ورشو چې څه کېږي دلته. انزرټ بیلو تاسو ولیدل په نوې صفحه کې دلته دا مونږ راوستله، او همداسې په راتلونکې صفحه کې هم څنګه شول دغه نومونه راغله. یعنې اوس دا هیډر رو ده. موږ کولی شو که دلته نومونه وي ډېر په اسانه تشخیص کړو چې دا څه شی دی، فرضاً د کوم مضمون نمرې دي. دې دپاره هیډر رو ډېر زیات اهمیت لري او ډېره زیاته مفیده ده. نو دلته تاسو ولیدل موږ عملي کول نه کېدل. زه به خیر ټربل شوټ کوم، وبګورم چې دې کې څه ستونزه ده. بیرته خپل ټیبل ټول انتخابوو دې ساحې پورې، او بیا لی آوټ ته راځو، ورته وایو ډیلیټ روز. اضافه روګانې به څنګه شي؟ ډیلیټ به شي. بیا ټیبل ته راځو، لی آوټ ته. دلته کنورټ ټیکسټ لرو. که موږ دا ټیبل انتخاب کړو، کنورټ ټیکسټ باندې کلیک وکړو، ټابز ورته انتخاب کړو، اوکې. زموږ دا پاراګراف وبښئ، دا ټیبل یې مکمل څه شي ته تغییر کړه؟ ټیکسټ ته تغییر کړه. بیرته که موږ راشو انزرټ ته، بیرته ټیبل ته تغییروو، نو دا ټیکسټ به خپل انتخاب کوي. انزرټ ته به راشئ، ورته به ووایي کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. زموږ دا ټیبل بیرته څنګه که ټیکسټ ټیبل ته واړوه یا تغییر یې کړه. دلته 1 2 3 4 5 6 روګانې تیار انتخاب دي. کالمونه 1 2 3 4 5 6 دي. نو موږ ورته وایو اوکې. بیرته یې زموږ ټیبل څنګه که لیکنه ټیبل ته واړوله یا یې تغییر کړله. نو امید ده چې تاسو به په دې درس باندې پوه شوي یاستئ. ټیبل یو څه اوږد په 3 ویډیوګانو کې موږ تنظیم کړ، ځکه چې بیا دا یادوري کوم چې تاسو که د حضوري صنف زده کوونکي هم تاسو زموږ د واتساپ د چینلونو یا د ګروپونو ممبر شئ، ځکه چې هلته غیر د دې درسونو نه چې موږ تاسو حضوري کلاس کې وایو، زه کوشش کوم چې نور روزانه زه سرچ کوم، نوې څه موضوعات چې را پیدا کېږي هغه ریکارډوم، ډایرکټ واتساپ ګروپونو کې اچوم، تاسو سره به ډېر په اسانۍ باندې شریکېږي. او کوم ملګري چې د واتساپ ګروپ کې دي هغه خو هسې هم د واتساپ په ګروپ کې دي. نو امید دی چې تاسو به د دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي.